الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو سورة مخکې یو ورور پوښتنه کړې وه چې د دروغجن انسان علامه څه ده؟ موږ دروغجن شخص په څه باندې وپېژنو؟ نو دې ته زه هم په فکر کې شومه، نو بیا مې ډېرې علامې مخته رالې، تقریبا 14-15 علایم لیکل شوي وه، خو ما ته په طبیعت کې هغې خوند نه کوي را. نن مې د امام علامه راغب الاصفهاني رحمه الله یو کتاب کاتی، هغه کې واجبه علامه لیکل شوې وه، نو زه به هغه بیان کم، تاسو هم دا واورئ. هغه لیکي وصف الکاذب بکثرة الحلف. علامه د دروغجن شخص دا ده چې قسمونه به ډیر اخلي، چې ډیر زیات قسمونه کوي، نو دا د دروغجن شخص علامه ده. بیا وروسته دی لیکي چې داسې هم ویل شوي دي: علامة الکاذب جوده بیمینه لغیر مستحلف. علامه د کاذب سړي دا ده، د کاذبې ښځې دا ده چې هغه به په دې قسم کې ډېر سخي وي. سخي مطلب دا چې ډېر به دلاوره وي، چا به بیخي و دې قسم ته مجبوره کړی نه وي، هغه به بیخي ورته ویلي نه وي چې ته دروغجن وې، ده به بیا قسم ورته اخلي. نو دا د دروغجن شخص یوه لویه علامه ده. نو دې علامې ما ته هم په ذهن کې خوند راکوي چې یقینا دا په ډېرو دروغجنو کسانو کې شته. اول خو باید هر مسلمان د قسم څخه ځان وساتي، د قسم څخه تکیه کلام نه کي جوړ. دا د الله جل جلاله نوم داسې سپک استعمال نه کي چې بس قسم دی و والله که دا کار داسې سوي وي پلانه ده و پلانه ده، بس دا قسم یې تکیه کلام وي. د دې څخه باید مسلمان په کلک اجتناب وکړي. علما دا خبره لیکي، وایي که ته پر حق یې او قسم ته مجبوره سوی نه، بیا هم قسم ما اخله، تر څو ښه ورته مجبوره سې بیا نو ته قسم واخه، که څه هم پر حق یې. نن سبا خو خلک په دروغو باندې اخلي. د قسم څومره درنه خبره ده، دوی داسې د الله تبارک وتعالی دا نوم سپک استعمالوي، دا خلک به په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دغسې سپک وي. نو د دې څخه باید هر مسلمان په کلکه باندې اجتناب وکړي او ځان ورنه وساتي، ځکه دا د کاذبینو د دروغجنو علامه بلل شوې ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.